ته سره خوشاله اوسه چې ستا پې ګناه معاف کېږي په دې دنیا کې ستا پې درجه اوچتېږي نو دا ښه دی لکه حضور علیه السلام له یو صحابیه راله یو صحابیه حضور علیه السلام له راله وي حضرت وي زه د خپل خاوند نه طلاق اخلم ما له طلاق فیصله وکړه رسول الله مبارک هغه صحابیې ته وایي ولې ستا خاوند ستا حق نه ادا کوي ولې نه جي زما حق ادا کوي خرچه درله نه درکوي وي جي راکوي جامه پیزار درله نه کوي وي جي هر څه راله کوي ولې د خپل خاوند نه طلاق اخلي ولې بس جي طلاق ته یې لمنو وجه یې لا نه بیانوله صحابیه وه زنانه وه حضور ورته وایي طلاق ته ماله دا څه کې ستا خاوند دی وی حضرت به زه ته طلاق علم وی زما ته بس زړه مې ورسره نه وي طلاق ته علم حضور ورته وایي ګوره که څه نفقه کې څه په پیسه کې څه خرچه کې څه کمی وي نو زه به ورته ویم پیسې به درله زیاتې کړي که مثال جوړه پیزار کې څه کمی وي زه به ورته ویم درله به وکړي د ښځو خو دغه ضرورت دی که نه وي نه حضرت دغه وجه نه ده جامه پیزار هم راله کوي روټۍ هم راله هر څه راته پوره دي خو به زه د خپل خاوند نه وي طلاق علم موږ له فیصله وکړه حضور ورته وایي زه لاړه شه خاوند دې راوله پیغمبر علیه السلام هم ډېر شفیق پیغمبر و وی زه لاړه شه خپل خاوند دې راوله وی خاوند دې راوله چې څنګه خاوند ته وي اراده خاوند ده ما حضور ته خپله فیصله ورولېده زه تا نه طلاق علم خاوند و تی ښځې داسې کې تا د رسه شي کمی دی تا د رسه شي ضرورت دی چې ما نه طلاق علي وی خاوند د هر څه پوره دي بس زه تا نه طلاق علم او چې څنګه دا صحابي سره را روان شو د حضور ځای ته راتلل نو لار کې دی خاوند دی چې دی د صحابي د تینده کې وخوړو خپې ماته شوه دا بخاري شریف کې د حدیث دی خپې ماته شوه چې خپې ماته شوه بس هغه صحابیه چې دی د خپل خاوند ته وي بس وي خاوند زه تا نه طلاق نه علم وي طلاق درنه نه علم حضور ته چې دواړه لاړل وي حضور به زه ته طلاق نه علم وی دا ولې وی طلاق وی تا چې زه ته طلاق علم اوس زه ته طلاق نه اخلم دا ولې وی حضور وی د سره چې زما واده شوی که نه وی تر اوسه پورې په ده باندې د الله د طرف نه ازمایش نو راغلی زه د په ایمان یارېدم داسې صحابیه ښه وی زه د په ایمان یارېدم چې په ده باندې اوسه پورې ازمایش رانغی خو چې دې مې تاله را روان کړو نو خپې ماته شوله د الله د طرف نه بې ازمایش راغی زه پوه شم چې بس دا بزرګ دی زه پوه شم چې د ایمان کامل دی اوس ته طلاق نه علم وی د دې نه مخکې زما دا په زړه کې دغه چې جوړې زما د خاوند ایمان کامل نه دی داسې صحابیات دونه فکر وسره چې زما د خاوند ایمان کامل دی او که کامل نه دی هغې ته ځکه طلاق اخیستو چې زما په دې خاوند باندې څه دی تر اوسه پورې د الله د طرف نه څه غم درد رانغي خو چې کله یې خپه ماته شوه تکلیف ورسېدو صحابي چې دی الله ته چغې جوړه کړي چې خدای خپه مې ماته شوله صحابي وي بلکل د الله رسول زه طلاق نه علم با زما خاوند د دې ایمان کامل دی موږ خلک څه کوو موږ خلک لالچ دنیایي لالچ ګورو پیسه ګورو دنیایي لالچونو پسې ګرځو چېرته د ایمان فکر موږ تاسو نه کوو د ایمان فکر ضروري دی د ایمان د مضبوطوالي فکر ضروري دی نو غم درد تکلیف دا به راځي او حضور علیه السلام وی صحابه کرامو ته وی اشد البلاء علی الانبیاء وی د ټول نه زیات مصیبتونه په پیغمبرانو راغلي د ټول نه زیات مصیبتونه په چا راغلي لکه په پیغمبرانو راغلي ثم الامثل فالامثل وی بیا د پیغمبرانو نه پس چې کوم نیکان نه بیا په هغې راځي خبره پیښ وی لکه خو لکه غم درد تکلیف چې راشي مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا د الله د طرفه دی او د الله د طرفه نه دی دا موره که چېرته په یو غم درد او تکلیف کې ستا توجه الله ته وه بس پوه شه چې دا د الله د طرف نه دی او که په یو غم درد او تکلیف کې ستا توجه الله ته نه وه عبادت ته دې توجه نه وه بس پوه شه چې دا څه دی لکه دا د ګناهونو هغه فکر دی